السلام علیکم زما ګرانو پښتنو ورونو، امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. یو د صحت جامې به مو په تن وي. ګرانو دوستانو، زه درته بیا یو ځل د یوې نوې او ښکلې طریقې سره حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې دا طریقه مو خوښه شي او د پام وړ مو وګرځي او څه ورځنۍ ګټه پورته کړي. دوستانو، ویډیو د سوشل میډیا براوزر په باره کې دوستانو لاړ پسې دوستانو پلی سټور ته لومړی کوم اپلیکیشن چې زه درته ښیم هغه اپلیکیشن چې د سوشل میډیا براوزر په نامه دی له پلی سټور څخه بیا رانسټال کړئ. ګرانو دوستانو، کله مو چې رانسټال کړو ګرانو دوستانو نو هغه نه وروسته به تاسو بیا په سوشل میډیا براوزر باندې کلیک وکړئ. ګرانو دوستانو، کله مو چې کلیک وکړ دوستانو، تاسو وګورئ دلته ستاسو ته نوې صفحه راوړي. ګرانو، په دې صفحه کې تاسو ګورئ چې هر ډول اپلیکیشن موجود دی دوستانو، بغیر له انسټال او بغیر له دې چې تاسو ډاونلوډ کړئ په پلی سټور نه. په دې ځای کې دوستانو تاسو دا کارولی شئ. یوه اسانه طریقه ده ګرانو دوستانو. هر اپلیکیشن چې تاسو وغواړئ دلته یې کارولی شئ دوستانو. هر ډول اپلیکیشن په دې کې شتون لري. مثلا دلته زه تاسو ته ښیم فیسبوک دی، انسټاګرام دی، ګوګل دی، همداسې داستانو نور هم ډېر پکې شتون لري. ټیلیګرام دی ګرانو دوستانو، جیمیل دی، یوټیوب دی، اډموب دی ګرانو دوستانو، میسنجر دی، نور هم ډېر څه پکې ګرانو دوستانو. هر یو چې تاسو وغواړئ، یعنې کوم کې مو چې تاسو کار وي، کوم پورې اړه لري تاسو پورې کار مو پکې، هغه تاسو دلته یوازې په هغه باندې کلیک وکړئ او هغه فعاله کړئ چې هر یو تاسو وغواړئ دوستانو. هر کرکټ پوه هر څه په دې کې، که فوټبال وي، کرکټ پوه وي، هر څه تاسو وغواړئ په دې کې شتون لري. مثلا دا له زیاتې له سلو څخه هم په دې کې زیات اپلیکیشن چې دی موجودیت لري ګرانو دوستانو. راځو دوستانو، مثلا زه تاسو ته یو اپلیکیشن ښیم چې تاسو به دا څنګه کې فعالوئ او په څه طریقه به دا فعالوئ دوستانو. مثلا فیسبوک ته زه په فیسبوک درته کلیک کوم، تاسو به هم په فیسبوک باندې کلیک وکړئ که نه، که فیسبوک مثال کارول غواړئ دوستانو. په دې ځای کې به تاسو خپل موبایل نمبر او دلته به ورپسې تاسو خپل پټ نوم ورکړئ دوستانو. بیا به نوتل باندې کلیک وکړئ او تاسو ګډون به حاصل شي دوستانو. له دې سره تاسو غواړئ یو بله طریقه هم وکاروئ دوستانو. هغه دا طریقه ده دوستانو، تاسو به په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو، مثبت علامه تاسو ته ښیي، په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. کله مو چې کلیک وکړ دوستانو، تاسو ګورئ دلته تاسو دوستانو اوس نورې صفحې هم راواوښتې، یعنې نور اپلیکیشن هم درته راواوښتل. دا هغه صفحه ده چې تېر ځل ما درته وښودل چې دې کې هر ډول اپلیکیشن موجود دي. له دې ځای څخه دوستانو تاسې هر ډول اپلیکیشن راخیستلی شئ. مثلا زه اوس دلته بیا یو ځل په انسټاګرام باندې هم کلیک کوم دوستانو. اوس دلته موږ ته یوه صفحه راغلي دوستانو چې د فیسبوک لاندې انسټاګرام راځي. موږ به په دې انسټاګرام باندې دوستانو کلیک کوو. دغه انسټاګرام باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ به لوګ ان ووایي دوستانو، او ستاسو ګډون به حاصل سي او په هغه کې خپل پاسورډ یا پټ نوم هر څه چې وي هغه به تاسو ورکړئ او ستاسو ګډون به حاصل سي ګرانو دوستانو. مثلا دلته اوس بل هم کولی شي، یوازې یو دوه درې نه، تاسو په یو وار باندې 15 څخه هم ګټه اخیستلی شئ، هر څومره چې تاسو غواړئ. مثلا یوټیوب دی، زه په یوټیوب باندې کلیک کوم ګرانو دوستانو. کله مو چې په یوټیوب باندې کلیک وکړ، د انسټاګرام لاندې تاسو ته ګرانو دوستانو یوټیوب راغلي. هم یوټیوب په یوټیوب باندې به کلیک وکړئ ګرانو دوستانو. کله مو چې کلیک وکړ، تاسو به وګورئ چې په دې ځای کې ستاسو یوټیوب چینل یوټیوب راوړي او په هغه تاسو په دې ځای کې خپل یوټیوب چینل هر څه کتلی شئ، ویډیو هم پلی کولی شئ، ډاونلوډ هم کولی شئ، هره طریقه کولی شئ ګرانو دوستانو. دلته به تاسو دوستانو په دا کوم باندې چې زه کلیک کوم، په دې به تاسو دوستانو کلیک وکړئ او دلته دوستانو یوټیوب ته موږ غواړو چې یوټیوب څخه ووځو. مثلا انسټاګرام ته لاړ شو، تاسو یو ځل بیا په انسټاګرام باندې کلیک وکړئ. تاسو به خپل نمبر یا هر څه حاصل کړي وي پخوا څخه، تاسو به بس ډایرکټ انسټاګرام ته ننوځئ دوستانو. دا یوه اسانه او ښکلې طریقه ده ګرانو دوستانو. بغیر له دې چې تاسو له پلی سټور څخه کوم شی را ډاونلوډ کړئ یا کوم اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ، دلته په وړیا ډول سره صرف د سوشل میډیا براوزر په نامه په دې اپلیکیشن کې تاسو کتلی شئ ګرانو دوستانو. دغه طریقه وه چې ستاسو درانه حضور ته مې وړاندې کړه. تر بلې طریقې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. ښه وخت، ښې شیبې.